بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، یقینا چې د زومبي د لفظ سره به آشنا یاست، کوم چې تاسو د یو ګرځېدونکي په وینو لتپت او د انسان خوړونکي مړي په صفت پیژنئ. خو آیا کله مو فکر کړی دی چې د زومبي لفظ له کوم ځایه راغلی دی؟ کله د غربي نړۍ یا هالیوډ فلمونو ته داخل شوی، او یا هم ولې دومره خطرناک، وحشي، ډارونکي او داړونکي کردار ته د زومبي نوم ورکړل شوی دی؟ یقینا چې ډیر لږ او د ګوتو په شمیر ملګري به له دې تریخ حقیقت څخه خبر وي. هغه ملګري چې د زومبي لفظ له حقیقت او تاریخ څخه نه دي خبر، هغوی د دا ویډیو خامخا تر پایه وګوري او د کفري نړۍ د چالاکۍ او فکري جنگ څخه دې ځان خبر کړي. ګرانو ملګرو، د اسلام مبارک دین سره د یهودو، عیسایانو او نورو کفري طاقتونو حسد، دښمني، پټ او ښکاره جنګونه د اسلام مبارک دین له وړومبۍ ورځې څخه شروع دي، چې په لومړي سر کې د هغوی دا دښمني د ښکاره وسلوال جنګ په شکل وه. خو کله چې په وسلوال جنګونو کې چې د صلیبي جنګونو په نوم یادېږي او 1100 کاله دوام یې وکړو، کفري نړۍ د مسلمانانو لخوا له شرموونکې ماتې سره مخ شوه، نو د خپلې دښمنۍ کړنلاره یې بدله کړه او د وسلوال جنگ پر ځای یې د فکري جنگ لار خپله کړه، چې داسې ویرونکي، انسان خوړونکي، په وینو لتپت، بې حسه، د خپل او پردي فرق نه کوونکي او حتی د خپلو بچو وژونکي او خوړونکي کردار ته د زومبي نوم ورکول هم د کفري نړۍ د فکري جنگ یو برخه ده. او هغه داسې چې کله هم د زومبي نوم اخیستل کیږي، نو د انسان په ذهن کې د همدې ویرونکي او انسان خوړونکي مړي تصویر راځي. حال دا چې زومبي بل څوک نه بلکې د یو مسلمان کمانډر نوم دی، چا چې په برازیل کې د یو اسلامي حکومت بنسټ کېښود او هم یې په برازیل کې د غلامانو ساتل، زورول او خرڅول له منځه یوړل. د دغه اتل او هیرو پوره نوم جانجا زومبي ډاس پالامیرز و. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې غربي نړۍ او د هغوی شیطاني رسنۍ، هالیوډ او گیمونو د دغه مسلمان اتل او کمانډر نوم دغسې خوفناک کردار ته ورکړی دی؟ آیا زومبي په رښتیا هم دغسې خطرناک، ویرونکي او د انسانانو خوړونکي بلا وه؟ آیا په رښتیا هم جنجا زومبي په فلمونو او گیمونو کې ښودل کېدونکي کردارونو په څیر بې حسه، بې فکره او د انسانیت دښمن و؟ آیا په رښتیا هم جنجا زومبي یو ګرځېدونکی او راژوندی شوی مړی و؟ نه، داسې هیڅ هم نه و. جنجا زومبي یو دردېدلی، کړېدلی، زورېدلی او د ژوند له نعمتونو او خوږو څخه لرې ساتل شوی انسان و، چا چې د غلامۍ او د غلامانو د ساتلو پر خلاف پاڅون وکړو او ډیر ژر یې په زرګونو خلکو او غلامانو ملاتړ وکړو او د غربیانو بدماشي او طاقت یې چیلنج کړو. ګرانو ملګرو، کله چې نوې کشف شوې لویې وچې امریکا ته اروپایان داخل شول، نو هغوی د امریکا لویه وچه په خپلو کې وویشله. برطانیه او فرانس په شمالي امریکا او پرتګال او هسپانیا په جنوبي امریکا قبضه وکړه. پرتګال د برازیل او شاوخوا سیمې قبضه کړې او هسپانیا د جنوبي امریکا پاتې سیمې ونیولې. پرتګالیانو نه یوازې دا چې د برازیل په شتمنیو قبضه وکړه، بلکې د هغه ځای خپل اوسیدونکي یا ووژل او یا یې هم خپل غلامان وګرځول او خپل کارونه یې پرې کول. همداراز به یې لکه د څارویو په منډیو کې خرڅول. د برازیل د سرو زرو کانونه او نور معدنیات یې وویستل او پرتګال ته یې ولېږل. افریقایان یا تورپوستي چې د سختو کارونو د ترسره کولو لپاره مشهور وو، پرتګالیانو په 1538 میلادي کال کې د کارګرو په صفت برازیل ته راوستل. د برازیل په میوزیم کې پروت ریکارډ په اساس په لومړیو 40 کلونو کې 14,000 افریقایان چې اکثریت مسلمانان وو برازیل ته راوستل شول. حال دا چې دغه وخت د برازیل ټول نفوس 50,000 کسان وو، چې ډیر ژر برازیل ته د راوستل شو افریقایانو شمیر 6,42,000 کسانو ته ورسېدو، چې په دې کې هم اکثریت مسلمانان وو. په دې کې ډیری شمیر کسان داسې وو چې کولی یې شول چې خپلو خلکو ته د قرآن کریم او احادیثو مبارکو تدریس وکړي. د حالت ته په کتلو سره پرتګالیان وډار شول. حاصل چې برازیل هم یو اسلامي هیواد جوړ شي، د پرتګال په خلاف پاڅون وکړي، نو عیسایت ته یې د افریقایانو رابلل پیل کړل. خو د مسلمانانو د غبرګون سره مخ شول، نو پرتګالیانو له زور او ځواک څخه کار اخیستل پیل کړل او د زورولو او وژلو په زور یې خلک عیسایت ته اړول پیل کړل.
همدا لامل و چې د کار او مزدورۍ لپاره راغلي د تورپوستو افریقایانو ژوند او نصیب د غلامۍ په زنځیرونو وتړل شو. دا یوازې دا چې د عیسايي دین منلو ته مجبور کړی شول، د اسلام مبارک دین د احکامو له ترسره کولو منع کړی شو، خوراک څښاک یې محدود کړی شو، شپه او ورځ درانده کارونه پرې ترسره کړی شول، په منډیو کې لکه د څارویو خرڅول یې پیل شو، بلکې په کار کې سستي کوونکي به په تورو وهل کېدل او یا به هم ورڅخه د سزا په تور جامې ویستل کېدلې. نر او که ښځه بربنډ به کار کولو ته مجبور کول کېده، حتی تر دې چې یوه ټوکړه رخت به هم نه ورکول کېده چې تر څو خپل شرمسایونه پټ کړي. له کار څخه انکار کوونکو تورپوستو او مسلمانانو څخه لاسونه او پښې غوڅول کېدلې. د برازیل او له افریقا څخه راغلو تورپوستو غلامانو ځورول، خرڅول او وژل یوه عامه خبره شوه. له دغه ظلمونو څخه څه مسلمانان وتښتېدل او په غرونو او ځنګلونو کې اوسېدل پیل کړل. د پرتګالیانو ظلمونو تر کلونو دوام وکړو، تر دې چې هغوی په برازیل کې د اسلام او د مسلمانانو په ماشومانو کې د اسلامي سوچ او فکر په نوم هیڅ هم محسوس نه کړو. خو بیا هم د هغوی ظلمونو کې هیڅ ډول کموالی رانغلی. آخرکار له تورپوستو افریقایانو څخه چې زومبي نومېده د پرتګالیانو له واکمنۍ څخه انکار وکړو، د هغوی په خلاف ودرېدو او د مسلمانانو اسلامي جذبې په جوش راوستلې. مسلمانان یې سره راټول کړه او هغه څوک چې په قرآن کریم او دیني علومو پوهېدل له ځان سره کړل او خپلو خلکو ته یې د اسلام مبارک دین تدریس کول پیل کړل، حتی تر دې چې په 1443 میلادي کال د برازیل اسلامي هیواد بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد او حکومت لومړی قانون یې همدا و چې په دې هیواد کې به نور غلامي نه وي او خپلواکي د هر چا حق دی. د یوازې دا چې ورځ تر بلې د مسلمانانو تعداد زیاتېدو، بلکې غیر مسلم هم د جنجا زومبي له اسلامي لښکر سره یوځای کېدل. ورځ تر بلې پراخه کېدونکي او ځواکمن کېدونکي اسلامي دولت ته په کتلو سره پرتګالیانو د برازیل شاوخوا واړه حکومتونه د مسلمانانو خلاف یوځای او وجنګول، خو هغوی ټولو ماتې وخوړله او د اسلامي حکومت خاوره د برازیل او بهر 10 سیمو ته پراخه کړی شوه. د جنجا زومبي په مشرۍ مسلمانان او برازیلیان د پرتګالیانو او د هغوی د متحدینو په خلاف 50 کاله وجنګېدل او په برازیل کې د برلینګ سونګیا اسلامي دولت قایم وساتلو. آخرکار په 1495 میلادي کال کې پرتګالیانو او د هغوی متحدینو د هغه وخت پرمختللي سپکو او درنو وسلو په مرسته یو ځل بیا په مسلمانانو حمله وکړه او د یو خونړي جنگ څخه وروسته په 20 نومبر 1495 میلادي کال د جنگ پر مهال جنجا زومبي لومړی زخمی او بیا شهید شو. پرتګالیانو د جنجا زومبي په شهادت بسنه ونه کړه، بلکې د هغه د مړي بې عزتي وکړه. لومړی د هغه سر له تن څخه جدا کړو او بیا یې د هغه بدن ټوټه ټوټه کړ او د یوې تماشې په تور یې خلکو ته وړاندې کړ. د جنجا زومبي له شهادت څخه وروسته مسلمانان یو ځل بیا د ظلمونو او غلامۍ ښکار شول. ملګرو، دا زومبي، دا کومه بلا ګرځېدونکې مړې انسان خوړونکې یا ویرونکې څېره نه وه، بلکې کمانډر جنجا زومبي یو انسان او تورپوستی افریقایي مسلمان کمانډر او برازیل کې د اسلامي دولت بنسټ کېښودونکی شخص و. ملګرو، موږ خپل تاریخ هیر کړی دی، خو مغربي نړۍ ته اوس هم زموږ تاریخ یاد دی چې د هغه یو ثبوت په برازیل کې لګېدلې د جنجا زومبي مجسمه ده او هر کال د جنجا زومبي په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. په 1813 میلادي کال په برازیل کې په غلامۍ باندې پابندي ولګول شوه چې د کوم بنیاد کمانډر جنجا زومبي کېښودلی و. په 1990 میلادي کال کې برازیل جنجا زومبي خپل ملي اتل یا نیشنل هیرو اعلان کړ. همداراز په 2003 میلادي کال د برازیل پارلمان یو بل پاس کړو چې د کوم له مخې د جنجا زومبي مړینې ورځ یعنی 20 نومبر په برازیل کې د رسمي رخصت ورځ اعلان شوه، چې د کوم له مخې اوس هر کال 20 نومبر د برازیل په 436 ښارونو کې رسمي رخصت وي. ملګرو، داسې ویرونکي انسان خوړونکي او بې حسه کردار ته د زومبي نوم ورکول دا ټول د دې ښکارندویي کوي چې مغربي نړۍ ویریږي هسې نه چې د هغوی د ظالمانه او غیر انساني قانون له کبله له یو بل کمانډر جنجا زومبي سره مخ نشي،
خو هغوی دا هیره کړې ده چې کله هم کفارو دا فکر کړی چې په مسلمانانو کې د اسلام جذبه ختمه شوې ده، نو الله رب العزت د مسلمانانو له منځ څخه یو داسې ځوان راپورته کړی چې که یو طرف ته یې د مسلمانانو اسلامي جذبې راژوندۍ کړي دي، د بل اړخ ته یې د کفارو ټول خوبونه له خاورو سره خاورې کړي دي، او دا سلسله به تر قیامته پورې جاري وي. ملګرو، دا و د زومبي د اصلیت او د کفارو د پروپاګینډې او دسیسو په اړه یو لنډه ویډیو. یقینا چې خوښه شوې به مو وي، نو د ویډیو لایک کول، کمنټ کې د خپل نظر لیکل او په سوشل میډیا د ویډیو شریکول مه هیروئ. انشاءالله ډېر ژر به د یو بلې معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا دمه په پاک الله مسپارم. د الله په امان.